السلام علیکم ملګرو د جنۍ تاسو له په سکرین باندې ښکاري دا په افتخار احمد چاچا باندې مینه شوې ده جی او دې چاچا له ډېرې غټې آفرې هم ورکړي دي یو خپل انټرویو کې د هغه حوالې سره ډېرې خبرې کړي چې خبرې تاسو اورئ خندا به هم درشي. افتخار احمد د خو کلیام آفر ورکړی چې زه به تا سره واده کوم جی بیا انټرویو ورته پوس دا هم کړی که چېرې تا سره واده ونه کړي نو دې ولې یو ډېر ښکلی جواب ورکړی. دې نه علاوه د انټروډکشن ورسره زه داسې وکړم دا د انډیا نه تعلق لري او په دوبۍ کې خپل جاب کوي جی او دې ویلي چې زه به پاکستان او انډیا میچ سپیشل د دوبۍ نه انډیا لازم او دغه میچ به صرف د افتخار احمد د پاره ګورم او کوشش وکوم چې هغه سره ملاقات هم وکم چونکه زه د کرکټ وای شوقین نیم او کرکټ ای بي سي هم مال نه راځي او نه می چرته داسې میچونه کتلی دي خدا پاکستان او انډیا میچ د پاره به سپیشل د افتخار د پاره زم دوبۍ نه به ټیکټ کوم ځانله او الته به زم افتخار سره ملاقات کوشش هم کوم که شر ملو شو را سره نو داغه له په مخامخ باندې خپل پروپوزل مخه لکیدم جی بیا ته انټرویو ورته پوس کړي که شر افتخار تاسو سره واده نه کوي نو بیا نو کما سره واده نه کوي زه به هغه راو تختوم جی او بل دا کوئی داغه خواسم دونه کرکټ دونه غټ کیریر به وی نه او زه دوبۍ کې ښه سیټل ما دوبۍ کې خجاب کوم ما سره پیسې هم شته دي نو زه غل خپل پیسې هم ورکول شم کوي پیسې ګټي هم نه نو زه داغه د پاره جاب هم کول شم زه غل خپل ټولر سره ورکول شم جی بیا ته انټرویو ورته پوس دا کړی چې افتخار احمد کې دستا سخ وختي نو دی جنې ول ویلي داغه بیټینګ ما کتل دی وډېره خشته چکی وای ډېره لانګ چکی وای او چې کله چکی وای نو مال د سلمان خان غونته ښکاری جی وای هغه چې کله هلمټ واچي هغه ټول لوک چې کم دی مال ټوټلی د سلمان خان غونته ښکاری او زه په هغه باندې مې مجيب او زه به هغه سره ضرور واده کوم او که شریعه ما سره واده نه کوي نو زه به هغه تختو مجي نو چاچا افتخار له بزه دا پیغام ورکم چې اوس ولټینګ شه اوس د انډیا په جنۍ باندې هم وړي چون کې انډیا خلاف و افتخار احمد ډیر خپل بیټینګ کړي او مال اوس دا علم نشته چې افتخار احمد واده کړي کنه دی باره کې مال سلم نشته او داغه حقيقي ایج چې کم دی په کرکټ کې خو داغه چې کم ایج خو اکثر دای کم کړي وي خپل ایج کنه خو دا حقيقي ایج مال داغه اس علم نشته دی او چاچا افتخار چې کم دغه دومره هم زور نه چې چاچا نوم پیدای کې خله چون کې بابر اعظم خپل یو انټرویو کې ویلو چې را چاچا نوم زما د خپل افتخار لوت زکه چې د مال کرکټ کې ډېر خپل مشورې را کولې نو ما ولا چاچا کرکټ ویلې دي لکه کرکټ چاچا دا مې ول نه دی ویل چې د عمر حواله سره ما دغه د عمر پورې خندا کول نو چاچا مې ولوي وای ما ولا چاچا کرکټ ویل هغه نه داسې په د نوم دا نوم چې کم دی شایقین کرکټ چې څومره هم فینز دی هغه خلی ته هم را رسیدل نو هر څوک ولا چاچا وای چون کې افتخار احمد چې کم دی یو حق لړی دی خو ډېر مطلب چانسز ول نو ملو شوی مخ کې نو ځکه پاکستان کرکټ ټیم لړی لیټ راو دا خو پی اس ال کې خپ پرفارمنس کو نو دا غي په وجه باندې پاکستان کرکټ ټیم کې سلیکټ کړل شو خو اوس چې کم دی دا جنۍ په مینه شوی د انډیا نه تعلق لري تاسو سره دا ویډیو هم ما شریک کړ په دې ویډیو کې دا جنۍ په مینه شوی دا داوا کړی چې زبر سره ضرور واده کوم او واده را سره نه کوي تختوم به او زه خپل جاب زکه کوم چې شریف افتخار سره پیسې ویم نه نو ما سره پیسې شته دي او موږ دواړه به د یو بل په کار راځو ډېر غټ پلانینګونه ولا جوړ کړی دي خو لاره خیرو کې خیر داسې خو ډېر زیات مطلب دا سیریس اشتر نه په کار داسې خو د دنیا فینز د کرکټ فینز ای غواړي شاید افریدي پسې به دغه رنگ جنکای ګراوند راتلی او هغه به بورډونو چت کړو چې میری می داسې شاید افرید نه علاوه شوی بختر ډېر کلاړیان داسې فارنر کلاړیان چې کوم ویراشي نو دا مطلب نشو چې بس دغه جنۍ به ضرور د سره واده کوي او دغه جنۍ بور پسې یا ورتخت یا به د ځان سره د کرکټر تخت نو دا پوسیبل نه شایقین ډېر زیات وي د کرکټ خپل جذبات او اظهار کوي خو مطلب پاکستان کرکټ ټیم چې کم کلاړیان یا څومره هم پلیئرز هغه د طرف داسې ریسپانس نه ملاويږي دا اپډیټ ډېر زیات مننه والسلام.